وړاندې یوه مزاحیه څلوریزه ده، وایم چې نوم به پکې ګدي په کوم نوم ښه دی، او نوم به پکې ګدي په کوم نوم ښه دی، ای د پلانکي سخره تا ته کوم ښه دی؟ او نوم به پکې ګدي په کوم نوم ښه دی، ای د پلانکي سخره تا ته کوم ښه دی؟ او څه چې په ګاډۍ وړي هغه زوم وړی شي، او درو زرو ګاډۍ ښه دی که زوم ښه دی؟ مننه. او نوم به پکې ګدي په کوم نوم ښه دی، ای د پلانکي سخره تا ته کوم ښه دی؟ او څه چې په ګاډۍ وړي هغه زوم وړی شي، او درو زرو ګاډۍ ښه دی که زوم ښه دی؟ بله طرف سے بله څلوریزه دی، مزاحیه دی، وایم چې غلې شولې قیماتي خوراکونه ډېر قیماتي، غلې شولې قیماتي خوراکونه ډېر قیماتي، یو ښځې شوې قیماتي بل رختونه ډېر قیماتي. او غلې شولې قیماتي خوراکونه ډېر قیماتي، یو ښځې شوې قیماتي بل رختونه ډېر قیماتي. او په دې لیوني ښار کې هر سړي پښو ته راوړی، او د نن دیموکراسۍ کې پتلونونه ډېر قیماتي. مننه. غلې شولې قیماتي خوراکونه ډېر قیماتي، یو ښځې شوې قیماتي بل رختونه ډېر قیماتي. او په دې لیوني ښار کې هر سړي پښو ته راوړی، او د نن دیموکراسۍ کې پتلونونه ډېر قیماتي. نو عزیزانو دا نظم ما ډېر مخکې لیکلی و، نو وایم چې بخښنه ډېره غواړم چې په ډېرو خلکو هغه نشي بوج نشي ښه که نه. او زه خو د مزاحیه شاعري طنزیه شاعري کوم، او ډېرو ملګرو وخت رانه کړی دي مشاعرې په اول کې چې بل شی به نه وي غیر د یغ نظم نه سته. وایم چې او د نن چې نه جوړېږي وطن چې نه جوړېږي، د نن چې نه جوړېږي وطن چې نه جوړېږي، او جمهور نه رانیولې تر پولیسه لوی فساد دی، او رانای د دې هېواد دی، او شاعر د دې ملت یم اخته په حقیقت یم. او زه هغه شاعر نه یم چې ګودر په شعر کې یاد کم، او دلبر په شعر کې یاد کم. او په زړه کې مو ګیلې دي، په خوله مو تل نارې دي، همدا نارې وهو چې وران وطن مو نه جوړېږي. وختونه دې تېرېږي د دې کیسې بنسټ هېچا نه نه دی پټ، په جګو تنخواګانو باندې مست زموږ مشران دي، وطن جوړول ګران دي. او تالای بیت المال کو طرف سے تالای بیت المال کو بجای استعمال کو، وطن د جوړولو به نور چاته وکړو تامه، غټانو کې د ګرامه اوالی پارلمان دی د بوج په افغانستان دی، حساب په پارلمان کې 2,500 وکیلان دي، څه ښځې څه نوران دي. عزیزانو د بیا ویلو کې به لږ وخت ډېر ونیسي ښه که نه، بښنه غواړم. او د نن به څنګه جوړ شي وطن به څنګه جوړ شي، څلوروش وزارات دي، څلوروش وزیران دي، مونږ غوښې خوري لیوان دي، 200 مشاور دي، د خدای بلاوه ډېر دي، همدوی تنخوا و بوج دی چې د ملک باندې پرېوځي، دا خود بري ته نه ځي. او تنخوا نه علاوه بل دې ته سوچ کوه، د هر نفر د میاشتې 50,000 دسترخوان دی، دا بوج په افغانستان دی. او د دې ملک بدیجه ګڼي لویه ولجه، د هر ظالم په لاس باندې د 100 لاکو مټار دی، ملت نه کور برابر دی. او زه ځکه یم خلاف، دوی نه لري انصاف، تنخوا په ترستاخان باندې نشته کنایات،
کوي نور خنیاتو او چې دا تاوان حساب کی خراب بدر اصحاب کی دا ما چې څه حساب کړل نبی دغه نشي زیاتې وطن دې په ځای پاتې بخښنه غواړم پښتو کې د متال ځان پوی کم کمال لیونه چې را خلاصه کړي نو سپایي دا وګیر شي د زړه ځکه دلګیر شي پښتو کې د متال ځان پوی کم کمال لیونه چې را خلاصه کړي نو سپایي دا وګیر شي د زړه ځکه دلګیر شي په شمار یو ولایات رسیږي هر دولت شپږ دېرش هېوادونو مو قبضه افغانستان دی نه مرستو خبران دی مننه او ته ګوره هر هېواد کوي خپل خپل امداد سارا د دومره مرستو نه جوړیږي دا وطن ولس د ګیلمان بهر نه مرستې راشي غټان ورته بلا شي چې موږ پې خبرېږو نیماهي لاره کې چوټ شي دانه دانه انګور شي مننه بخښنه غواړم او زموږ مرستو په حال رایاد شه یو مثال دی یو سوالګر دی ټولې واورې ښه په غاور راغلی داسې داور زپا هم د سوالګرو لیدلي مو ملګرو د کور چښتن ته ګوره د ماشوم په لاس یې ورکي ماشوم باندې باور کی او ماشوم یې دا عادات شروع کی صحابات او ته چرګونی تسخیم کی څه په سپی کې صدار کی زپاخ په تار په تار کې او دوی برخې به شي کامه طرف صاحب دوی برخې به شي کامه سوالګر لوی سپي په تامه د یوه برخه شي پاتې دا ماشوم وخوري په خپله نور څه پاتې شول ګله زمونږ په نامه مرستې راغلي زبردستي تر موږه نه رسېږي نیمه لاره کې تالا شي چې دوی ته حواله شي او لیوي وهي کاندې ته غلي وهي دیارې ته اوس ته ووایه څنګه به شي جوړ افغانستان لوی ظلم دی روانه او چې دا ظلم په زړه کم ازار به څنګه نه کم د زر کسانو حق وي یو به پښې کې ترې چاپېره د خدای نه نه کې ویره بنګلې جوړوي ځان ته خیال نه کې بل افغان ته او دوی خپل کوي عشقونه مونږ خو خاورې سره خاورې پر یاد مو کله واوري نه او الله چې شپه درکړي طرف صاحب الله چې شپه درکړي یخني خوري که سر کړي د میز پاسه ډوډۍ خوري ورته ناستي په کرسۍ پیپسۍ وهه پیپسۍ او الله چې شپه درکړي الله چې شپه دېر کړي یخني خوري که سر کړي د میز پاسه ډوډۍ خوري ورته ناستي په کرسۍ پیپسۍ وهه پیپسۍ او د نن سبا ډالرې ډېرځي لکه کوترې چې وار ور پسې بانک کې در نوځي په ورسۍ پیپسۍ وهه پیپسۍ مننه یو تا ته ارزاني دی پیسو دی پریماني دی د بل په کور کې نشته د سبا بېګاده راکه د مارګې نشته شک مزدوري نشته په کور کې راضي نشته او 50,000 بری شي د چا پلار به ورته پراکي د ځان بچي چا راکي کدا رقم حالات وي تر څو د مصیبات وي چاړې به خلک راواغلي خپلې ګېډې به سورۍ کړي په دا دیموکراسۍ کې او راوځي ادارونه نور تېر شي وظیفونه قلم ګوتو کې مات کوي استعفا ته غاړه کېږدوي میندا نورو ته پرېږدي مننه تحریک و د طالب څه وخت تیر شو جالب سارا د بندیزونو ډیره ارزاني وه د هر څه پریماني وه او ته څنګه دولتي ولس ته په نالت یې او شپږ دېرشو هېوادو درنه چاپېره کړی لاس نستې نه یو خلاصه او مننه مټر هم مسؤل کیږي مالیې هم راټولیږي دا مرستې ګمرکونه د مالیې کوم بله لاړې د کوم ظالم نه غواړي او خادي پتا کې نشته اصلي پتا کې نشته د ستا په وران حالات باندې زه بل وایم مثال ته خپل په کوه خیاله طرف صاحب پخوا داسې دستور و دا شاد پکې ضرور و د چا به چې څوک مړه شول وا شاعره به پیدا کړه په بایه به ژړا کړه مننه پخوا داسې دستور و دا شاد پکې ضرور و د چا به چې څوک مړه شول وا شاعره به پیدا کړه په بایه به ژړا کړه
وختونه تېرېدل یوه ورځ داسې وشول یو ښځې خون مړ و دا شاعر یې راوستله ناکامه جوړېدله شاعر خپل اختیار و طرف سے شاعر خپل اختیار و د مړو سره یې کار و په ستړو قدمونو ورغلی مړي پالانګ ته ور ودرېده څنګ ته چې مخ یې په ښکارا کړو ښه سا مې ملزا کړو ژړا نه ورته شنه شوه د صفات ځای پکې نه و د مخ رنګ یې سپېره و او شاعره ورخطا شوه درې چنده یې ژړا شوه شاعره ورخطا شوه درې چنده یې ژړا شوه کور ښځې غات په وکړو خور یې ډېره پې خفه شوې غمجنه راښکاره شوې او شاعره ورته وایي پزل ولې لګیا یې دا ژاړم ورته ځکه خدای ویر کړی داسې رنګ دی شیطان لکه بدرنګ دی ځانو بیا نظم مږدېږي دلته نور عزیزانو شاعرانو وخت ضایع کېږي ما وړاندې کړه مثال د ځان دې ګوره حاله بدرنګ مړي په څېر شوې نه د خوند شته نه د رنګ هر څه نه شوې ملنګ صفت ځای در کې نشته عزت ځای در کې نشته غرور شمله دې ګوره تر اسمانه رسېدلې اسمان په توپ ولې او مټرو ته دې ګوره رینجرو ته دې ګوره مټرو ته دې ګوره رینجرو ته دې ګوره غرور باندې راوتار کی حق مې نه بولي سره کی ګردونو کې مې ورکي او په ګېډه مو ماړه کا بیا خیر دې غرور تکا آریان د خولې راځې پسې یو ستا په حکمانۍ کې ولس دې پریشانۍ کې او دولت یې ته اسکار دي کوڅو په کوڅو سار دي د لاس ګوډۍ به کور کې نه لري نن ډېروار دی په لاس کې یې مټار دی او خالي په لویه ځمکه ګیلا مې وشي ځکه یو تاسې پاره باز دي سړکونه به در پرېږدو ښارونه به در پرېږدو او ما ډېر کسان لیدلي ستا ځان ته رابللي کور کار کولی نشي د مور پلار نه مرور شي په 6,000 عسکر شي او په 400 مننه ما ډېر کسان لیدلي ستا ځان ته رابللي کور کار کولی نشي د مور پلار نه مرور شي په 6,000 عسکر شي او په 400 باندې سار وي لوچات وي لوی لپاره وي په داسې خلکو نشي د دې خاورې حفاظت او غرور وي حدات او خپل ځان چې اصلاح نه کوي ولس به رضا نه کوي او ته ځان وګوره ته چېرته لایق د ملاتړ یې غرور په تور کاکاړ یې او دا ستا پر پیغور دی له ستا په لمن تور دی په کوم دلیل غرور کې دا غرور شستا نه پاتې پردي خلک دې ساتي او دوا خبره زه کوم بس نورې ګیلې نه کوم دوا خبره زه کوم بس نورې ګیلې نه کوم مالګین ځای ویم زمونږ به لاس ته به ګریوان وي او د اشر به میندان وي او د اشر به میندان وي له توجو څخه مو یوه نړۍ مننه کوم